د مالیې وزارت وايي په لومړنیو خوراکي توکو محصول کم شوی. د طالبانو حکومت د مالیې وزارت ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې خبرپاڼه کې ویلي دي چې په هیواد کې د وړو غوړیو او بورې مصرف ډیر دی، د دې اجناس محصول هم کم کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې پخوا د یو ټن وړو محصول 3095 افغانۍ و، اوس په 1000 افغانۍ محصول ترې اخیستل کیږي چې د پخوا په پرتله 8.8% کم شوی دی. همدا ډول د یو ټن غوړیو محصول پخوا 5815 افغانۍ و، خو له دې وروسته به 2012 افغانۍ محصول ترې اخیستل کیږي چې د پخوا په پرتله 15.8% کموالی پکې راغلی دی. همدا ډول یو ټن بوره چې مخکنی محصول یې 3483 افغانۍ و او یو ټن غوړیو محصول 1543 افغانۍ و، هم 6.55% کموالی پکې راغلی دی. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دې توکو ترڅنګ درمل هم په هیواد کې ډیر مصرفیږي او مخکې د واردولو برخه کې 100,000 کوډونه وو چې فساد ته یې لار جوړه کړې وه، خو په اوس وخت کې یو کوډ ورته جوړ شوی چې واردول یې اسانه او د درملو د قاچاق مخه ونیول شي. د خبرپاڼې په بله برخه کې راغلي دي چې ځینې نور توکي لکه وچه میوه، سیګریټ، موبایل او PVC ته به د جنسیت تغییر ورکول کیږي، خو اوس سوداګر هڅول کیږي چې په داوطلبانه او قانوني ډول حکومت ته محصول ورکړي. د مالیې وزارت ازادي راډیو ته ویل د روان کال د وږي میاشتې په 26مه نیټه ګمرکي عواید 1.02 میلیارد افغانۍ وه، خو اوس د میزان میاشتې په 26مه نیټه دا ارقام 4.8 میلیارد افغانیو ته پورته شوی دی. د طالبانو حکومت داسې مهال د عوایدو د لوړېدو خبره کوي چې دوی له واکمنېدو وروسته ډېر خلک بیکاره شوي دي، د فقر کچه لوړه شوې او د دولت مامورین چې ډېرو یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي د لومړنیو توکو د نرخونو له لوړېدو شکایت کوي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.